یو ورځ په څلور لارې کې یو رکشاوان سره وختم، تر کوره سودا را سره وه. ورته مې ویل چې دغه ځي پورې ځم. ویل صحیح ده ورور کښېنه. خو کښېناستو لاره کې مې ترې پوښتنه وکړه چې ژوند دې څنګه دی؟ ویل الحمدلله ښه دی، 2 بچي مې دي مدرسې ته ځي، مکتب ته ځي، نو شپې چې ځم حق حلال یې ګټم او هغې نه پوښتنه کوم چې څومره یې درس ویلی دی او څه یې کړي او څه یې نه دي کړي. روزمره ته یې پوښتنه کوم مال ښه رکشه دې خپله ده؟ وایي نه. ورځ یې هغې ته هم پیسې ورکوم او الحمدلله یو څه ناڅه ماته کېږي چې هغه ژوند مې پرې روان دی. مال دا ډېر ښه. خو لارې کې ډېرې قصې سره وکړې. ما غوښتل چې د دې د ژوند حالت نه ځان خبر کړم، ځکه چې ډېر ورونه دي، ډېر خلک دي چې په ښه منصبونو، ښه کورونو، ښه ځایونو کې ژوند کې خو تل شکایت کوي د خپل ژوند نه. کله چې تاسو داسې زحمتکشو خلکو سره کینئ او هغې نه پوښتنې کوئ، نو د هغې دغه د زړه کوم سکون چې دی دا ډېر کمو خلکو کې دی. تر کوره راورسېدم، د ده ورور 20 افغانۍ کېدلې. ما د 20 افغانۍ په ځای 50 افغانۍ ورته ورکړې، سلګون مې ورته ورکړې، 100 افغانۍ مې ورته ورکړې، مال ورور 50 افغانۍ بیرته راکړه. نو هغه ویل چې دا خو ظلم دی چې زه دومره ځي کې چې زما حق 20 افغانۍ کېږي او زه تا نه 50 واخلم، مال نه ما در بخلي ستا دې شي. شرم دی هغه خلکو ته چې سلګونه زره افغانۍ اخلي، بیا هم د ولس د خلکو د ملت سره خیانت کوي. په سلګونه زره افغانۍ د دې معاشونه دي او سفر خرچې دي او سفرونه کوي نورو هیوادونو ته، خو بیا هم د بیت المال نه دی غلا کوي، بیا هم د یو مسلمان حق خوري، بیا هم د یو مسلمان ځمکه غصبوي، بیا هم په بل مسلمان باندې ظلم کوي. شرم پکار دی. بالخصوص هغه خلک چې په نورو نړۍ کې درس وایي، په اصلاحاتو خبرې کوي، د نورې نړۍ کې دا شی دی او دا شی دی او چې کله دلته لاړ شي بیا راشي او بیا غلا ته ملا تړي. شرم نه دی پکار چې دومره امکاناتو سره تاسو هم غلا کوئ، د دې ولس او دې وطن سره خیانت کوئ. دغه رکشاوانان نه تاسو نه شرمېږئ چې یو رکشاوان 1.5 افغانۍ د ورځې ګټي خو زړه سکون لري. تاسو په سلګونه زره افغانۍ ګټي، الله تعالی په مختلفو مرضونو اخته کړي یاستئ. دا ځکه ستاسو د اعمالو د وجې. راځئ که تېر هم څه کړي هغې نه توبه وباسئ. نور د ولس د خلکو او دې هېواد دا ښایسته هېواد سره خیانت مه کوئ. دې بیت المال نه مال مه وهئ. دې هېواد ته، د ولس ته، د امت ته، ټول امت هر چېرته چې دی اسلامي امت ته د زړه نه کار وکئ چې هم په دنیا کې کامیاب اوسئ او هم په آخرت کې کامیاب اوسئ.